د انګلیسي زده کړو مینوالو په دې برخه کې مونږ ګرامر لرو. ګرامر لومړی language it is a method through which we communicate each other, and we can also say that the language is a mean of understanding. Language the collection of words, sentences and stories to communicate. اوس له پښتو تشریح سره وایو. ژبه د افهام او تفهیم وسیله ده. ژبه د کلمو، جملو، عبارتونو او نورو مجموعه ده چې یو بنسټیز مفهوم وړاندې کوي. په نړۍ کې 6,000 ژبې موجودې دي چې له دې جملې څخه 1,200 ژبې رسمي او 7 ژبې نړیوالې دي او پاتې ټولې ژبې غیر رسمي دي. یوه ژبه هغه وخت رسمي کېدلی شي کله چې 6 ستوري ولري. ګرامر یا ژبپوهنه اصل کې د ګرامر ته په پښتو کې ژبپوهنه وایي. د یوې ژبې علمي مطالعې څخه عبارت دی. Grammar is the basic rule of language which used for correct writing, correct speaking and correct pronouncing. ګرامر یا ژبپوهنه ګرامر د ژبې یوه قاعده ده کوم چې د صحیح لیکنې، صحیح خبرو اترو او د صحیح تلفظ لپاره استعمالیږي.